بسم الله الرحمن الرحیم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، هیڅوک به ستاسو نه کامل مؤمن نشي تر څو زه د هغوی د پلار، اولاد او ټولو اشخاصو نه د دوی دپاره غوره نه یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه داسې معلومیږي چې محبت یو کسبي عمل دی او باید کسب شي، او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت هر مؤمن فرض ګڼل کېږي د دې حدیث مطابق. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت کسب کړو. دا ویډیو مو دې موضوع دپاره بحث ته ځانګړې کړې. ویډیو تر پایه وګورئ او نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. السلام علیکم، زما نوم عبدالفتاح اکبري دی او زه په اسلامي او جنرال معلوماتو پسې ریسرچ کوم او بیا په سوشل میډیا خپروم د دې دپاره چې ستاسو په اسانۍ د لاسرسي وړ وګرځي. نو که چېرته دا ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک او شیر ضرور کړئ. راځو خپلې موضوع ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت پیدا کېدو ډېرې لارې چارې شته، خو یوه لاره یې په نورو دینونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه پلټنه کول دي. نن مونږ په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه په ورکړل شوي پیشنګویانو غږیږو. دا چې تر ډېره حده تورات تبدیل شوی او احکام یې تغییر شوي دي، خو اوس هم ځینې موارد او اشارې شته دی چې د هغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ثابتېږي. لکه په تثنیه تورات کې چې یو له 5 مهمو کتابونو څخه دی، 18 فصل 18 آیات کې داسې بیان شوي دي: زه به د دوی یعنې بني اسرائیلو د ورونو څخه یو نبي پاسوم لکه ته، او زه به پرې خپل کلام نازل کم او هغه به هر هغه څه وایي چې زه ورته امر کوم. دغه آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ته اشاره کوي، ځکه چې د بني اسرائیلو او د اسماعیل علیه السلام د اولادونو ترمنځ ورورولي وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې دی. په تثنیه تورات 33 فصل 2 آیات کې د مکې یا د پاران د غرونو تذکره، دغه تذکره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ته یو اشاره ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې یا د پاران په غرونو کې ګرځېدلی او چوپاني یې کوله. په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم تذکره، د سلیمان نشیدونو په نامه یو کتاب چې د تورات یو له مهمو کتابونو څخه دی، د محمدم کلمه چې دغه کلمه ښکاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم یادونه ده، چې یم په عبراني ژبه کې د محترم یا احترامانه معنا ورکوي، او د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دا ښکاره دلیل دی چې په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه شوې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه ډېر واضح خبرې وي په تورات کې، خو دا د دوی د مشرانو او علماو او راهبان لخوا تغییر شوي دي. نو ځکه مونږ یو 2-3 د ګوتو په شمېر خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اثبات پرې کېږي او موږ ته یو څه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره پیدا کوي په زړه کې، نو دې دپاره مو دا 2-3 دانې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. دا وه زموږ نننۍ موضوع. تر بلې موضوع او بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.